بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي تلویزیون اول خو ډیره مننه وکړو چې داسې په اکاډمیانو کې ګرځي او دغه برنامه مخکې وړي. دغه برنامې د لارو نه کولی شي چې که هغه بالران د نن د بالنګ په برنامه ده چې په هغه کې موږ به هغه ډیټ اورو لکه آخري اورونه چې ستونزو سره بالران مخکې کېږي هغه باره کې به موږ وغږېږو چې کوم هسې بالنګ کول پکار ده. نور کوشش وکړي چې خاص کر د اکاډمي لوبغاړو ته وایم چې د دې ځینه دوی پروسه شروع کیږي، دوی ملي ټیم ته وځي، 19 کالانو ته وځي. نن سبا بهتره معلوم ده تاسو ته چې کرکټ ډیر زیات تیز شوی ده. نور په دې تیزوالو کې هغه پریکټس کول پکار ده چې آخري اورونو ته پکار راځي. فرض وکړه په ډیټ اورو کې غواړي یو بالر پریکټس وکړي چې زه د یاکر پریکټس وکړي چې مثال دلته په لږ سټمپ کې درېږي نو ځان ته ټارګیټ کړي، یو بوټ به دلته کړي ځان ته، یو به دلته کړي. کوشش وکړي چې هغه اول بوټ نه دویم په یاکر باندې یا کونز کړي ځان ته چې د یاکر پریکټس وشي. نور بیا که چېرته دغه کې د خپل یاکر کمپلیټ ډېر ښه وکړو بیا په دې کې په دې آف سټمپ بلاکرو باندې کار وکړي چې بیا کپتان فیلډینګ ورته په آف سټمپ اخلي. نور وایډ سر لکه دا دی وایډ سر د کوشش وکړي چې دغه ځایو کې بالنګ وکړي د فیلډینګ مطابق د بیا بالنګ کولی شي. نور دا بهترینه شاید بلاکر ده چې په دا ټارګیټ بالنګ کې کار وکړي چې د ویکټو بیخ ویشتل یې زده کړي ځکه چې دا یاکر کول ډېر سخت کار ده او دا ډېره پریکټس غواړي. پکار ده په دې کې کم از کم هغه سر کې چې څومره په نوي بال دی بالنګ کې په سیشن کې په اخره کې 2 اوره 3 اوره کوشش وکړي چې ټارګیټ بالنګ وکړي او د یاکر پریکټس وکړي. یاکر تاسو ته مې ویلي چې دوه رقمه یاکر کېږي چې یو چې ویکټو مینځ کې بلاکر یاکر کې او بل چې د وایټ سر ولې. نور چې تا ته کپتان کوم فیلډینګ اخلي دا بالنګ تا سره دی انشاءالله تیز کله به هم دغه وهل او د په آخري اورونو کې ته ستونزو سره مخ کېږي نه. بله په دې کې کرکټ ډیر زیات تیز شوی ده. په دې کې هغه چینج اف پیس یعنی سلو بال زده کول ډیره ضروري ده. سلو بال 3 رقمه کېږي، څوک آف کټر کې، څوک لیګ کټر کې، څوک بیک اف د هند اچي. نور دا شیونه پکار ده ورسره کار وکړي او په چینج کې همدا شی زده کړي. ملا سلو شارپیچ زده کړي چې فیلډینګ ورته اخیستل کېږي چې هغه سلو شارپیچ په اسانۍ په بیټ نه راځي. مخکې سلو بال زده کړي. دا شیونه چې دي دا 3-4-5 شیونه چې دي چې په آخري اورونو کې په کار راځي کوشش وکړي هر یو لوبغاړی د ده زیات پریکټس وکړي. سلو شارپیچ ډېره زبردسته ده په کار راځي هغه آخري اورونو لپاره. همداسې مخکې ورسره همدغه لاین او لین چې ورته وایي لږ مخکې او شاته دې سره کول دغه زیاتره به داسې ګراونډونه وي چې ډېر غټ دا سلو بال که ته مخکې هم کې هغه ډېر کامیاب وي. دا نه ده بعضې بالران دي چې په نوي بال چینج نه کړي. زما شخصي دا نظر ده که د چا سلو بال ډیر ښي او کار پې کړي په سیشنو کې په نټ سیشن کې نور هغه کولی شي چې په نوي بال هم چینج وکړي او نقل بال ورته وایي چې په دې 2 ګوتو داسې نیول کېږي هغه دې زده کړي. نور ده چې دی د هغه وهلو ټیم لپاره دا ډیره ضروري ده او ډیر په کار راځي. کوشش وکړي چې په اکاډمیانو کې چې بار تکراروو چې په نوي بال بالنګ کې آخري په هغسې پکار دی او فاست بالر سره 2-3 رقمه بالي چې نوي بالي 10 اوره شوي آخري 20 اورو نه بعد چې کوم بال لاستی ورکوي په هغه بالونو باندې. دا نه چې هر رقم زوړ بال راواخلي او بلاکر پریکټس وکړي نه هغه بال باندې پریکټس دا یاکر او د بلاکر پریکټس به کوي چې هغه 10 اوره 15 اوره 20 اورو نه اخوا یا مثال که T20 12 اوره پې شوي آخري 4 اورونه دا بالنګ چې په کار راځي کوشش ډېر وکړي چې په دې کار وکړي. او ډېره مننه خدای دې وکړي چې د ملي تلویزیون د لارو نه دا کوم ځوانان یو شی زده کړه مو وکړي. ډېره مننه.